حدیث کی دیس راجی پا صحیح مسلم کی دا حدیث تا امام ابو داود روڑا امام نسائیم روڑا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ سر ناسو جماعت کی مسجد نبوی کی اذ اغفا اغفاء یو جٹکے ہوا لداسی لکا پسلی چی خوب راشی ثم رفع رأسه متبسما او بید سر وچت کو مسکیو وی منگو توی چی ما اضحکک یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر سیشی تو خاندولی سیشی مسکی کری وی چی لقد انزلت علی آنفا سورة ما بانی و سورت نازل شو او اغا سورت داد انا اعطیناک الكوثر اتدرون ما الكوثر وی تاوستا دا پتشتی چی دا کوثر ستوی وی منگو توی چی اللہ و رسوله اعلم دا اللہ و دا اللہ رسول تا پتر وی راتوی چی فإنه نهر وعدنیه ربی عز وجل دا یو نهر دا یو ولدا چی زما رب ما سر دا دی لوز کرے دی علیه خیر کثیر پا دی بانی لوی خیر دی هو حوض ترد علیه امتی یوم القیامة دا دیس حوض دی چی زما امت برازی دیتا وبوس کو دا پارا آنیته عدد النجوم فی السماء پا دی بانی چی کم لوخی دی دا سکو دا پارا پا دی حوض بانی نو اغا دستورو پا اندازه باندی دی اسمان کی سمر دیر ستوری دی دقشن پا دی حوض باندی دیر لوخی دی دا سکو دا پارا دیر گلاسونا دیر جامون پی ملاویگی چی باقی باندی با دا امتیان اوبس کی یو حدیث کی دیس راجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی اوبے دا پیو نزیات سپینی دی او دا گبین نزیات خوگی دی او پلنوالے او اگدوالے دا دا یوی میشتی پاندازه باندی لکه یوی میشت سفر چیو کی یو میشت انسان پا سورلی باندی سوری او سفرو کی نو پا دومر اندازه کی پلنوالے دے او پا دومر اندازه کی اگدوالے دے اگر که حدیثونو کی لگ اختلاف شدی چاچی دا دین او بوز کری اغاو بینتگی کی دا سناشنا او بجی دیر خوندوری او با دا جنت نرابئیگی او زیاد خون بدا کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے پخپل مبارک و لاسونو باندی پا دی امت کی تقسیم ہے خود دی حدیث کی سری دا وورا او دا اهم خبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فیختلج العبد منهم وی لین بلگی دلی او دا خلق با دی ابوتا ولاری هر یو سڑی دا ارمان دا چیز دا ابوز کم نو ملائک برایشی یو کس با تیرو بسی جی تیرو زرازا تو بنیشی اسکے نو ایزا بایم چی ربی انہو من امتی اے زما ربا دا خو زما امتی دا دوی دا منز نو استو فیقول نو ما تبوی چی انکا لا تدری ما احدث بعدک تا تا اس پتنشتی چی دستا دا مرگ نباد پا دین کی کم نوی نوی کارونا کری دی دا غید اللہ سدے دا حوض کوثر نو بنیش اسکے نو دلتا یو سو خبری یادی که اهمی یوا باز خلق دا وی زمانگا اعمال پیغمبرانو تخوی کی او پیغمبران زمانگا اعمالی نی هر پیغمبر وی دخپل امت عملی نی نوی زمانگا پیغمبر زمانگا عملی نی دی حدیث کی ردو شو پا دی خبر آباندی چی پیغمبر دا امتیانو دا عمل ندے خبر چی کل دنیا ندا اهم خبر دوی ماغا دادا چی دا تش پا دعاگانو باندی نکی چی تصرف لاسو چتے ہوئے چی اللہ مالا دا حوض کوثر نو براکا او ما تا دا پیغمبر پا لاس مانی اوبرا نصیب کا او طریقه دی دا پیغمبر دا طریقه نا جدائی دا نکی کم سڑے چی دا حوض کوثر نا اوبس کا غواری کم سڑے چی دا حوض کوثر نا اوبس کا غواری دا غی دا پار دو شرطون دی اهم دا سڑے با موحیدی بندگی با صرف دا اللہ کئی او دویم شرط دا بندگی با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه باندی با کئی دا کم کس چی دا دی پیغمبر ہوئی چی دی لین نو استے شو گناہ داو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نورستے پا دین کی نوی کارون رویستو او پا دین کی نوی کارون دیتا بدعت ویلکی گی پا دین کی نوی کارون دیتا بدعت ویلکی گی
نو ځان به لرې ساتئ په دین کې د نوي کارونو نه. که د حوض کوثر نه اوبه څکه غواړئ، حوض کوثر باندې اوبه ګورئ هغه چا ته میلاویږي چې څوک سوچه محمدي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم رواني. د دې پیغمبر په نقش قدم چې روان وي حوض کوثر باندې به د حق پیغمبر سره ملاقات کیږي او د هغه د لاس نه به اوبه څکي. دا زموږ ټول دپاره اهم نصیحت دی. هر مسلمان دې خبرې ته ډډه لګولې ده او دا دعا کوي چې کله لاس اوچت کوي یا الله د حوض کوثر اوبه را نصیب کړي، خو دې ته نه ګوري چې د حوض کوثر دا اوبه د اخر چا ته نصیب کیږي. لکه څنګه چې هر سړی د لاس اوچت کوي یا الله ما ته د چا سفارش نصیب کړي، د پیغمبر سفارش نصیب کړي. نو آیا د پیغمبر سفارش هر هغه سړي ته نصیب کیږي چې څوک دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم؟ نه. دغه شان د حوض کوثر اوبه دي د یو هر هغه چا ته نصیب کیږي چې څوک د اسلام دعوه کوي؟ نه. د حوض کوثر اوبه دي او که د پیغمبر سفارش دی د هغې دپاره شرطونه دي، د هغې دپاره محنت دی، د هغې دپاره عمل دی چې دا عمل دی وکړو، دا محنت دی وکړو، دا الله بیا نه ضایع کوي. د آخرت دپاره چې څوک هم عمل کوي او دا عمل د شریعت په تله برابري الله یې چېرته نه ضایع کوي. او دا یو فایده برته ذکر کوو چې مخې ته راله. یو دنیا ده بل آخرت دی، دنیا او آخرت. دا دنیا دا په محنت سره نه میلاویږي، دا تقدیر کې چې څومره لیکلی شوي هغه میلاویږي. او آخرت چې محنت وکړو الله یې چېرته نه ضایع کوي. خو زموږ دې کارونو ته وګوره، موږ هغه څه چې په تقدیر کې لیکلی شوي دي د هغې دپاره شپه ورځ یو کړې ده، شپه ورځ هم یو کړې ده چې نه هر څه چې دي خو د دنیا به صرف کوو او هغه آخرت هم شاته پرېښودی دی چې د هغې دپاره څه عمل هم وکړي او د شریعت په تله برابري الله یې نه ضایع کوي. یو سړی به وچې دا خبره تا څنګه وکړه؟ ما دا خبره د خپلې خېټې نه ده کړې. ګورې په دې ته زه دلیل خو شم د قرآن نه. په سورت بني اسرائیل کې الله څه وایي؟ من کان یرید العاجله، څوک چې دنیا غواړي، من کان یرید العاجله، څوک چې دنیا غواړي، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. نو دا دنیا منګه ورکو چې چاته یې وغواړو او چې څومره یې وغواړو. مطلب د انسان په غوښتنې پورې نه دی تړلی شوی. یو سړی دی دنیا ډېره غواړي، الله وایي زه وله ورکومه دنیا څومره چې زه وغواړم او د چا دپاره چې وغواړم. اوس که په دې وایي چې څوک دنیا دپاره ډېره منډه وایي ده ته به دنیا ډېره میلاوي او ډېر محنت کوي، نو بیا زموږ دا خلک به ټول مالدار وي. ځکه زموږ خلک ټول سخت کارونه کوي او ټول محنت کوي، سهار نه ماښام پورې غریبان ټول لګیا محنتونه کوي. او که په دې دنیا بندېدی چې یو سړی محنت نه کوي ده ته به دنیا نه میلاویږي، نو دا عرب خصوصا د خلیج ملکونو والا دا به د لوږې نه مړه وټول، ځکه چې دوی اړه کوي نه. الله والا بیا هم رزق ښه ډېر ورکوي. من کان یرید العاجله، څوک چې دنیا غواړي، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. الله وایي منډه که دې ډېره مو وایي خو زه دنیا هغه چا له ورکوم چې چا دپاره یې وغواړم او چې څومره یې وغواړم. دا خو دنیا شوه. ومن اراد الاخره، او څوک چې آخرت وغواړي. ګوره آخرت کې دا نشتی چې الله وایي چې زه چا له ورکم آخرت نه. ومن اراد الاخره، څوک چې آخرت غواړي صرف غوښتنې دي، وسعى لها سعیها، او محنت وکړي د آخرت دپاره، وهو مؤمن او دې موحدي عقیدې د توحیدي، فاولئک کان سعیهم مشکورا. الله وایي د دوی دا محنت دا به نه ضایع کېږي، د دې بدله به دوی ته میلاویږي. آخرت دپاره چې د محنت وکړو که نه، او دا محنت د شریعت په تله کې برابرو، یقیني خبره ده، یقیني چې د دې به تا ته څه میلاویږي؟ بدله به میلاویږي. او دنیا چې ده د دې دپاره که ته څومره منډې ووایې خو تا ته به دومره ویلایږي څومره چې چا لیکلې ده، څومره چې الله لیکلې ده. نو د آخرت دپاره کوشش کوئ، محنت کوئ. د الله رب العزت سره ګورئ زره عمل هم دا نه ضایع کېږي، زره عمل دا هم نه ضایع کېږي. الله څه وایي په سورة الانبیا کې؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
الله وی د قیامت په ورځ به زه د عدل او د انصاف تلې لګوم فلا تظلم نفس شیئا د هیڅ چا سره به ظلم نه کېږي وان کان مثقال حبة من خردل الله وی که د شړشمو د دانې امر عمل دې کړی اتینا بها دا به په تله کې پروت شړشمو دانه څومره معمولي وړه غوندې کې دانې د دې شړشمو د دانې امر عمل چې چا کړی دی الله وی زه ورله د هغې بدله ورکوم نو دا اعمال د الله په خوا کې نه بربادېږي چا چې نیک عمل وکړو د آخرت دپاره کوشش وکړو که لږې وکړو که ډېرې وکړو الله به ورله بدله ورکوي نو د آخرت دپاره محنت او کوشش پکار دی خبره مې دې دپاره راواغسته چې حوض کوثر نه اوبه څکه زموږ د ټولو ارمان دی دی که نه دی د ټولو ارمان دی د هر مسلمان د ارمان دی چې ما د حوض کوثر نه اوبه په آخرت کې وڅکي خو هغه صرف په ارمانونو نه کېږي دې دپاره به محنت کې او د پیغمبر په نقش قدم به ځې د قیل او قال به پرېږدې دا خبرې به پرېږدې چې ستا مذهب جدا او زما مذهب جدا او د هغه مولا جدا او زما مولا جدا او د هغه کتاب جدا او زما کتاب جدا او د هغه فرقې جدا او زما فرقه جدا دا قصې به ټولې پرېږدي د پیغمبر لار به مضبوطه راونیسي د الف نه د یا پورې د مرګه پورې خپل غم خپله خادي خپل رسم و رواج خپله ناسته پاسته خپل اخلاق خپل کاروبار خپل معاملات خپل عبادات د هر څه به د پیغمبر په طریقه کې نو د حوض کوثر نه به ته اوبه میلاویږي الله دې موږ ټولو ته د حوض کوثر نه اوبه نصیب کړي زمونږ مشران کم چې وفات شوي دي کم چې ژوندي دي او زمونږ کشران زمونږ بیبیانې زمونږ بچي الله دې ټولو ته د حوض کوثر اوبه نصیب کړي انا اعطیناک الکوثر یقینا من درکړی دی تا لره ډېر خیر فصل لربک وانحر نو مونځ کوه دپاره د رب خپل او قرباني کوه مطلب دا شو چې ای پیغمبره موږ تاله ډېر خیر درکړی دی نو اوس د دې ډېر خیر په مقابله کې ته څه کوه مونځ او قرباني د صرف د الله دپاره کوه چې دومره ډېر خیر یې درله درکړی بیا ته هم بندګي صرف د هغه کوه قل ان صلاتي سورة الانعام کې دي ای پیغمبره اعلان وکړه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين چې زما مونځ زما قرباني لنډه ده چې زما ژوند او زما مرګ د ټول به د الله دپاره لا شریک له په دې کې به د الله سره شریک نه وي فصل لربک وانحر مونځ به د خپل رب دپاره کې او قرباني به هم د هغه په نوم کې د غیر الله په نوم باندې قرباني کول د ګوره شرک دی ګوره د الله نه علاوه د پیریانو دپاره ذبحې کول د باباګانو د پیرانو په نوم باندې کول نظرانې منښتې کول دا ټول په شرک او کفر کې دننه راځي ګوره قرباني دا یو عبادت دی او عبادت صرف د چا حق دی د الله سبحانه وتعالی حق دی بعض مفسرینو دې ځینه بله فایده راویستې ده وی فصل لربک وانحر د دې نه دا ثابته شوه چې قرباني د اختر د مانځه نه بعد به یې کوې ځکه چې مخکې د مانځه تذکره وکړه فصل لربک اول مونځ وکړه او بیا څه کوه بیا قرباني کوه ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن ستا خاص هغه بخیره دی ان شانئک هو الابتر ای پیغمبره ستا دشمن چې دی هغه بخیره دی دا آیت ولې نازل شو چې العاص ابن وائل یو روایت کې داسې راځي العاص ابن وائل هغه دا خبره وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وی پرېږدئ دی تاسو څه له په ده پورې نښتي فانه رجل ابتر لا عقب له دا خو ابتر سړی دی کله چې دی مړ شو د دې تذکره به هم ختمه شي الله دا صورت نازل کو ابتر په عربۍ کې چا ته ویلی کېږي چې زامن یې نه وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زامن ټول په وړوکوالي کې مړه شوي دي او که موږ ووایو چې دا صورت مکي دی نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه زامن په مکه کې مړه شوي دي او یو زوی په مدینه کې مړ شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې زامن دي او څلوري لوڼه دي
او دا 3 ونه زامن په وړوکوالي کې مړه شوي دي او دا 4 لوڼې چې دي په دې کې دا 3 لوڼه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوي دي سوای د یوې نه فاطمه رضی الله عنها چې دا بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه څه وخت بعد لږ وخت بعد دا بیا وفات شوي وه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زامن به په وړوکوالي کې مړه کېدو نو مشرکین ووایي د ده تذکره نشي دا ابتر دی لکه موږ چې ورته میرات وایو پښتو کې څه ورته وایو میرات موږ وایو په ده به شاته څوک نشتي دی به څوک یاد کړي زامن یې نشتي ابتر چې کله وویلی شي ابتر د انسانانو په باره کې نو انسانانو کې ابتر هغه چاته وایي چې بچي نه یا خصوصا زامن یې نه او په څاروو کې ابتر هغه چاته وایي چې لکۍ یې نه لکۍ چې نه هغه ته ابتر وایي او عام شینو کې ابتر هغه چاته وایي چې خیر پکې نه نو الله سبحانه وتعالی دا صورت نازل کو ابو لهب هم دا خبره کړې وه کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو نو ابو لهب لاړ مشرکانو پسې او په چغه چغه یې دا وي او خوشحاله وی بوتر محمد اللیله محمد صلی الله علیه وسلم وی ابتر دی زوی بل هم دغه دی مړ شوی دی به وی څوک یاد کړي سبحان الله الله دا آیتونه نازل کړو ان شانئک هو الابتر ای پیغمبر ستا دشمن بې خیره دی د دې تذکره به ختمیږي ستا تذکره خو به د قیامت پورې کېږي نو د پیغمبر ګوره زامن نه خو الله یې تذکره څنګه پاتې کړه او دین نه دی دین پیغمبر خو سردار دی بیا خو د آدم د بچو سردار دی خو د امت سردار دی د هغه تذکره خو به پاتې د هغې نه بعد باب الوتر راوړی دی د ویتر مسائل دا ډېر اهم باب دی یو څو حدیثونه به پکې نن ووایو نور بیا پر روان درس کې وایو اکثر مسلې زموږ نه تپوس کېږي دې باره کې د ویتر د مانځه تپوس زموږ نه ډېر کېږي او ویتر څو رکاته دي دا مسله به بیانېږي ویتر کله کول جایز دی او کله نه دا به بیانېږي د ویتر د کولو غوره وخت دا به بیانېږي په ویترو کې قنوت ویل دعا کول دا مسله به بیانېږي کومه دعا به وي دا مسله به بیانېږي لاس به پکې اوچتی که نه اوچتی دا مسله به بیانېږي په ویترو کې به کم صورتونه وي دا مسله به بیانېږي ټولې اهمې مسلې دي او بیا زموږ مسلې داسې نه دي چې بس بیان یې کړي جایز دی او ناجایز نه الحمدلله با دلیله مسایل به بیانوو انشاءالله دلیل سره نو باب الوتر وتر د مانځه مسایل راوړو وتر خو واضح دی څه ته وایي طاق ته وایي 1 3 5 اووه 9 11 14 دا ټول وتر دي او جفت ته بیا شفع ویلی کېږي والشفع والوتر سورة الفجر کې الله خبره کړې نو ویترو دا مونځ ښه د دې وخت چې دی او په دې به دلیل راشي دا د ماسخوتن د منځه نه بعد شروع کېږي د سحر د راختو پورې د ماسخوتن د منځه نه بعد شروع کېږي د سحر د راختو پورې نو دلته اوس فایده یاده کړه اهمه فایده یو سړی دی په سفر کې ماښام او ماسخوتن یو ځای کړو په سفر کې ماښام او ماسخوتن یو ځای کړو او د ماښام په ټیم یې وکړو یا باران ډېر تیز دی راوته پکې نه کېږي او ماښام مونځ سره خلکو ماسخوتن هم وکړو نو اوس به دی ویتر څه وخت کوي نو ویتر به دی دقه ماسخوتن د منځه نه بعد کوي ځکه چې حدیث کې داسې راځي چې د دې وخت شروع کېږي من بعد صلاة العشاء ماسخوتن د منځه نه بعد اگر که د ماسخوتن مونځ مخکې شو د ماښام سره وشو خو د هغه ځینې وخت شروع شو دا اهمه فایده ده اکثر ملګري تپوس کوي په سفر کې 2 منځونه یو ځای کړي که نه ماښام او ماسخوتن او د ماښام په وخت کې وکړي که د ماسخوتن په وخت کې وکړي خو بیا خو صحیح ده جمع تاخیر وکړي هغه صحیح شو چې د ماسخوتن په ټیم یې ماښام او ماسخوتن وکړو بیا وروسته ویتر کول هغه کې څه حرج نشته خو خبره دلته ده چې کله ماښام په ټیم کې ماښام او ماسخوتن یو ځای کړي نو بیا به ماسخوتن د منځه نه بعد ویتر کولی شي ځکه چې وخت شروع شو
او صحیح خبره دا چې دا سنت مؤکد دی، واجب نه دی. دې کې د علماو اختلاف دی، او احناف ورته واجب وایي او جمهور العلماء دې ته سنت وایي، سنت مؤکده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښودي. حدیث کې راغلی او موږ سره تېر شوي دي او را به هم شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سفر کې او په حضر کې ویتر نه پرېښودو، که په سفر کې به و که په خپل ځای کې به و، خو ویتر به یې نه پرېښودو. نو دا سنت مؤکد دی، ډېر مؤکد لمونځ دی، پرېښودی نه دي پکار. امام احمد بن حنبل رحمه الله به وي چې څوک ویتر لمونځ پرېږدي او دې طریقې، نو دا سړی فاسق دی، د شهادت د ګوهۍ به نه قبلېږي، دا بېباکه دی. نو ویتر لمونځ پرېښودنې دي پکار. او دا قول د جمهور العلماء، اکثر علما، بلکې د صاحبین هم دی. صاحبین د امام صاحب هغه دوه شاګردان مشهور، امام ابو یوسف او امام محمد، دا هغه دواړو هم دا قول دی چې ویتر واجب نه دی، سنت مؤکد دی. خو د امام صاحب دا قول دی چې ویتر واجب دی. او صحیح دلیل د دې ډېرو، صحیح قول د دې ډېرو علماو دی سره د صاحبینو، د امام صاحب د شاګردانو، چې ویتر واجب نه دی، سنت دی. په دې ډېر زیات دلایل دي، یو دوه درې درته بیانوم بس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله اسمان ته وختو بره، اول ته پې الله منځونه فرض کړو. نو څو منځونه یې پې فرض کړو؟ اول 50 بیا څو ته راکوي؟ 15 ته. که چېرته دا ویتر په کې هم فرض وی، نو بیا به څو منځونه وي؟ بیا به شپږ وي. بله هغه بانډچي راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د منځونو تپوس یې کو چې شپه ورځ کې څو منځونه